د پښتو موسیقۍ مشهوره وتلې سندرغاړې له ډېر انتظار وروسته د راشد خان له مینې منکره شوه. قدرمنو لیدونکو، که غواړئ چې د کرکټ له هر ډګره تازه او په زړه پورې معلومات وګورئ او د کرکټ په اړه له نویو بدلونونو خبر شئ، نو د هر څه وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کېکاږئ. وتلې څهره او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان چې د نړۍ بېلابېلې مشهورې نجونې د په اخلاقو او مزاج مینې دي چې آن ځینې ورته انتظار دي او واده نه کوي، اوس یې تازه لیلا خان په اړه جالبې خبرې کړي. د پېښور یوه ښایسته او خوږغږې سندرغاړې لیلا خان د راشد خان د خوښې سندرغاړې ده. راشد خان وایي د لیلا خان غږ پوست او خوږ لګیږي، زه په خالي وخت کې د لیلا خان سندرې اورم. له بلې خوا لیلا خان د راشد خان پخوانی مینهواله ده. کله چې د پاکستان کرکټ لیګ پیل کیږي، خانه د خان لیدو ته ورځي. له نن څخه 3 کاله وړاندې په یوه ژوندۍ خپرونه کې راشد خان د نجیبه فیض میلمه و. په دغه شیبه کې لیلا خان د سکایپ له لارې د دوی خپرونې سره اړیکه ونیوه او راشد ته یې دغه سندره ډالۍ کړه. نجیبه فیض له خپرونې څو ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک د راشد د مرکې په اړه انځور خپور کړی و او ورسره لیکلي و خان مې میلمه دی او دا مې ارمان و. د دغه پوسټ په لیدو لیلا خان ډیره په غوسه شوې وه. د خفګان له وجې له کوره په رخصتۍ څو ورځې لرې تللې وه. نجیبه فیض راشد خان سره په غیر مستقیم ډول ځان په خپرونه کې د ښځې تمثیل وکړ، داسې چې ټول لیدونکي حیران کړل. په دغه تمثیل کې نجیبه له څو ماشومانو سره په کور کې ناسته وي چې راشد خان د ژوند د ملګري په توګه راځي او ورته د میلمنو د راتګ وایي. نجیبه داسې ورته وایي زه به تا ته ځان سینګاروم که میلمانه او ماشومان به دې پالم. راشد خان دې خبرې سره هغې ته د دویم واده ګواښ کوي. له دې سره د نجیبه فیض سترګې له اوښکو ډکې شي او له خیاله راوځي. اوس تازه لیلا خان پریکړه وکړه چې نور د راشد لپاره کیناستل فایده نه کوي او رسنیو ته یې داسې وویل زه راشد خان په شخصي توګه نه پیژنم، خو خلکو د مینې کیسه توده کړې. هغه وایي نجیبه فیض راته وویل راشد خان ستا سندرې ډېرې اوري، له ما سره په یوه خپرونه کې میلمه کیږي، یو ځانګړی پیغام او سندره ثبت کړه. هغه کلیپ ډېر مشهور و. لیلا زیاتوي PCL کې لاهور ټیم زه د ځانګړې میلمنې په توګه دعوت کړم، خو لوبه یې وبایلله. پروګرام ونه شو. البته یو همکار مې لوبغالي کې زما یو کوچنی ویډیو جوړه کړې وه، راشد خان هم پکې و. ما د سولې پیغام خپرولو لپاره جوړه کړې وه، خو خلکو ترې د مینې ډرامه جوړه کړې وه.